رسالت باندې قربان کړم ځان په ناموس رسالت باندې شوق سره وایي د زړه د اخلاص او محبت سره ځان په ناموس رسالت باندې قربان کړم ځان په ناموس رسالت باندې قربان کړم ځان په ناموس رسالت باندې قربان کړم دغه مې ایمان دې تحفظ د خپل ایمان کړم ځان په ناموس رسالت باندې قربان کړم ځان په ناموس رسالت باندې قربان کړم دغه مې ایمان دې تحفظ د خپل ایمان کړم ځان په ناموس رسالت باندې قربان کړم لکه عقیده محکم ایمان په پیغمبر لرم لکه عقیده محکم ایمان په پیغمبر لرم لکه عقیده محکم ایمان په پیغمبر لرم څنګه انجمن یم چې په خپل مولا باور لرم تورا د عمر لرم تورا د حیدر لرم سلک صدیق تصدیق بزړه کې د سرور لرم لاس کې دشمنانو د نبی لره خنجر لرم لویا اساسات مینې پر خبره لرم لویا اساسات مینې پر خبره لرم بیا بارتا ز تاریخ د حضرت عثمان کړم ځان په ناموس رسالت باندې قربان کړم ځان په ناموس رسالت باندې قربان کړم دغه مې ایمان دې تحفظ خپل ایمان کړم ځان په ناموس رسالت باندې قربان کړم نه یم بت پرست بت شکند زمانه اما نیم بت پرست بت شکند زمانی اما هاغ میڑنی دخپل خیبر و تاتری اما صدا اللہ پورد کڑی پختنی اما صدا اللہ پورد کڑی پختنی اما اور کی راٹو کی گم گل دہاغ باغی چی اما سرو سبیلم دخدے دمینی لیوانی اما خوچانا یران کرم دخالق بابا بچی اما چانا یران کرم دخالق بابا بچی اما سور لکاتیم گستاخانت اعلان کرما ځان په ناموس رسالت باندې قربان کرما ځان په ناموس رسالت باندې قربان کرما مونږ نقص لټونکو د نبیانو ته کافر وایو مونږ نقص لټونکو د نبیانو ته کافر وایو هر مرتد خبیث او قادیانانو ته کافر وایو مونږ د اصحاب دشمنانو ته کافر وایو ټولو نصرانیانو یهودیانو ته کافر وایو مونږ د قرآن منکرانو ته کافر وایو خو خدای دې نکړي چې مسلمانانو ته کافر وایو خدای دې نکړي چې مسلمانانو ته کافر وایو سراج الحق سراج عقیده باندې بیان کړم ځان په ناموس رسالت باندې قربان کړم دغه مې ایمان دې تحفظ خپل ایمان کړم ځان په ناموس رسالت باندې قربان کړم ځان په ناموس رسالت باندې قربان کړم ځان په ناموس رسالت باندې قربان کړم